په اوږو باندې څادر وي او را روان وي پټان چې کله چې دی نو هغوی له زنانه مخې له راشي سامنے راشي نو هغوی چې دی نو بلکل ځمکې ته ګوري هغه زنانه ته نه ګوري چې کله زنانه واوړي او دوی ته چې دی نو واپسۍ کې وګوري چې تاسو سوچ هم نشئ کولی چې د پښتنو تربیت داسې وي ملګرو تاسو سوچ هم نشئ کولی دا یو واقعه چې دی نو ویډیو وایرل شوې ده او بل طرف ته چې دی نو دا ویډیو ډېره زیاته خلکو کتلې ده که تاسو وګورئ که نه په دې کې چې دی نو د یوه پارټۍ را روانې 4-5 کسان دي چې دوی را روان په دې اوږو باندې څادرې چې دی نو دا ورچلي په هغه ټیم کې एकदम چې دی نو زنانه راشي او دوی مخې ته چې دی نو هغه اوړي دوی ولې چې دی نو لار هم ورکړلي په هغه ټیم کې ټیک ټاک هم جوړی او بل طرف ته دوی ځمکې ته ګوري هغه جینۍ ته چې دی نو یو کس هم نه دي کتل چې هغه جینۍ چې دی نو د دوی نه واوړي واپس دوی ته وګوري او د دوی تربیت ته وګوري د پښتنو تربیت وګورئ کله چې پټان تربیت وشي صحیح طریقه باندې نو هغه بیا داسې وي ملګرو د پټان ته وګورئ که نه د عزت د ښځې دومره کوي چې تاسو سوچ هم نشئ کولی دا ویډیو په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل شوې ده په ټیک ټاک باندې ډېره زیاته وایرل شوې ده چې تاسو سوچ هم نشئ کولی د دې کسانو چې دی نو تعلق د خیبر پښتونخوا لکي مروت سره دی او دوی چې دی نو ټیک ټاک جوړولو په هغه ټیم کې چې دی نو دوی کله ټیک ټاک جوړولو دوی را روان دي او په هغه ټیم کې چې دی نو یوه زنانه راغلې ده او هغه زنانه چې دی نو د دوی مخې ته چې دی نو هغه سامنے نه چې دی نو را روانه ده او ډایرکټ چې دی نو د دوی په دې منځ کې اوړي او دوی پښتنو چې دی نو په یو ځل چې دی نو دې جینۍ ته نه دي کتل ډایرکټ چې دی نو ځمکې ته کتلي دي او د هغه نه پس چې دی نو دوی دا ټیک ټاک جوړ کړی دی اوس ډېر پښتانه وایي که نه چې دی په پلان په مطابق جوړ کړی ده خو بلکل دی د پلان مطابق نه دی جوړ کړی که تاسو سوچ وکئ که نه چې دا زنانه څنګه را روانې دوی ټیک ټاک کیمرې ورته فټ کړي په هغه ټیم کې چې کله زنانه راشي نو دوی بلکل چې دا نو ځمکې ته ګوري او دوی چې دا چې بلکل نه ګوري ملګرو د پټان تربیت چې په صحیح طریقه باندې وشي د پټان تربیت دا دی که په ټوله دنیا کې چې د بیسټ کمیونټي اف د ورلډ پښتانه دي چې هغه چې د ښځې ډېر زیات عزت کوي او تاسو به لیدلي هم وي چې څومره چې په ښځو باندې خلکو غیرتونه کړي دي او څومره چې دښمنۍ شوي دي په زنانه باندې یا په ماشوم باندې چې هغه باندې څومره چې عزت ولکوي او څومره دښمنۍ پې شوي دي که چېرته د یتیمې ماشومې ما هم ډېرې زیاتې واقعې بیان کړي دي چې یوه یتیمه ماشومه وه د هغه په وجه باندې چې پوره خاندان یې وله ختم کړی ولې چې دښمني دې زده وایي ښه پښتون چې کله په زنانه باندې راشي هغه دښمني چې ضرور سرته رسوي او چې کله چې هغه زنانه عزت ضرور کوي دا واقعه چې په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل شوې ده تاسو به چې هم ډېر زیات حیران شئ همیشه پښتانه زنده‌باد د زنانه ذات چې ډېر زیات عزت کوي تاسو سوچ هم نشئ کولی زما دا ویډیو پښتنو ټولو سره ضرور شیر کړئ دا چې په ریکې مورود کې دیو هلکانو ویډیو جوړوله چې په دغو مخې ته چې یوه زنانه را روانه ده په هغه ټیم کې چې د زنانه دوی دومره عزت وکړي چې دوی هغه زنانه ته هم نه ګوري او د هغه نه پس چې خپل ټیک ټاک هم جوړ کړي په دې ویډیو باره کې تاسو وایئ که په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ پښتانه خلک دهشتګرد ګڼي پښتانه خلک غلط ګڼي خو دلته تاسو راشئ وګورئ که نه پښتانه چې د بیسټ کمیونټي ده پښتانه چې یو ډېر زبردست خلک دی هغه چې جنګونه هم کوي خو هغه د خلکو عزت هم کوي چې هغه تاسو وګورئ د زنانه چې عزت بیا ډېر زیات کوي د هغه په سر باندې چې سر هم شیندي او بل طرف ته چې هغه د زنانه ډېر زیات عزت کوي تاسو سوچ هم نشئ کولی دې سټه به تاسو د ویډیو کتلي په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی که نه که تاسو وګورئ پښتانه ګورئ د عزت ډېر زیات کوي د ښځې ګورئ نو ټولو پښتنو سره زما دا واقعه ضرور شیر کړئ او ټولو